انسان چې کله په خاورو کې کښېږدي په ورځ یوه نیمه ورځ کې 40 ګنټې کې د هغه بدن کې خرابي را شروع شي، چنجب کې پیدا شي او بدبویو کې چې هماغه بدبوی نورو چینجیانو نورو خصمانانو ته هم د راتللو دعوت ورکوي. کله چې په انسان 3 ورځې تېرې سي د 3 ورځو ماپسته د انسان د خولې او د انسان د پزې حالات هم بدل سي. کله چې په انسان 8 ورځې تېرېږي 6 ورځې کې د انسان هغه نوکان هم وغورځېږي. ځکه 6 مشهوره 8 ورځې او کله چې انسان باندې 11 ورځې تېرېږي 11 ورځې ما بعد د انسان نس هم ځله پټاو سي، په هغه کې چینجي پیدا سوي، هغه خراب سوی، تاسو به لیدلي مړی پړسېږي. نو هغه دنیا، مادیات، جیداد، اسباب چې ته پې بل چا خوړلی تا پې بل څوک زیرول هغه څه شول؟ انسان د خاورو نه پیدا دی، خاورو ته به ورځي. د خاورو جوړوي هلته به جوړې شي، په خاورو کې نسکور سي. خاورې کېږي انسان، ولو که یو څوک پټ هم نه کړي هغه هم دغسې خاورې کېږي. نو په دې دنیا کې دا دومره غرور، تکبر، دومره اوږده امیدونه، سوچونه، دشمنۍ، تربګلوي و تور او سپین دا څه لپاره دي؟ ای عزیزانو چې څه انسان ته په کار ورځي هغه درته معلوم دي؟ خپل عمل، د لارې عمل، ښه عمل او نیک عمل. القبر صندوق الحمل فاعتبروا یا اولی الالباب والابصار. ای د سوچ و فکر او د عقل او د هوښیارۍ خاوندانو، موږ تاسو له عبرت پکار دی. عزیزانو مقصدي خبرې ته راځم. کله چې په انسان باندې دیشو شاوخوا کې شپې تېرېږي د انسان ویښتان هم وغورځېږي. کله چې په انسان باندې 8 ورځې پوره کېږي د انسان هغه هډوکي هم یو له بله بېلېږي. او کله چې په انسان باندې کال او 12 میاشتې تېرېږي نو هلته کې د انسان هغه هډوکي هم په خاورو بدلېدل شروع شي. دلته کې ما او تا له سوچ فکر پکار دی چې څه به په ښه راسي. رحمان بابا څه وایي؟ وی دوباره دې راتله نسته په دنیا نون دیوار دی که دروغ کړې که رښتیا، دروغ بد عمل او رښتیا ښه عمل. بس